اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په دغه لیکچر کې اوسنی لیکچر کې موږ په سرور او کار شروع کوو. نه سرور ډېر خوندور سرور راغست هغه ته وایي ډي ان اس سرور. کوم سرور؟ ډي ان اس معنا دا ګرانه ډومین نیم سروس یا ډومین نیم سرور. ډومین نیم سرور ګوره ډي ان اس پروتوکول هم شته، د ډي ان اس سرور هم شته. دا ډي ان اس پروتوکول چې په کوم سرور ته رن کې هغه ته وایي ډي ان اس سرور. ګوره د ډي ان اس سرور وسه کوي ته یو سرور ایښی دی ته دا ډي ان اس سرور دی. دا ډي ان اس سرور به څه کوي پوهېږي؟ ډي ان اس سرور دا کار کوي آی پی ټو نیم آی پی اډرس نوم ته چینجوي او نیم ټو آی پی اډرس چینجوي. آی پی اډرس نوم ته چینجوي او نوم آی پی اډرس ته چینجوي. دغه آی پی اډرس نوم ته چینجول د دې معنی خو هر څوک پوهېږي. بیا خلک وایي چې نوم ولې آی پی اډرس ته چینجوي. زه به ډېر ایډوانس نظم صحیح ده خوښه مو ده بیا تاسو کنفیوز کېږئ. دا میلینګ سروس کې او لوکیشن معلومولو دپاره ډېر اهم پکارېږي. ګوره په دنیا کې ستاسو زه سرچ وکړم چې څومره ویب سایټونه دي موږ سره ښه how many websites are hosted up to now. 1.2 بلیونه ویب سایټ دي اوس په حال هوسټډ دي. سو 1.2 بلیونه ویب سایټ او ته چې ماته ته ویلې ماته وګوره ته چې په دنیا باندې هر ویب سایټ اکسس کوي www.youtube.com amazon.com akbarsite.com bul.com ته راشي کنه خسته ولیکي www دلته ولیکي دسه راشي ولیکي akbar.org. اکبر یو ویب سایټ د افغانستان کې کار کوي وظیفه پکې لانی کنه دلته راغله اکبر ویب سایټ راخلاص شو کنه تا ته د اکبر ویب سایټ آی پی اډرس دا دا نوم دی اډرس تا ته دی برو تا د اکبر ویب سایټ نوم زده کنه نو په انټرنیټ کې خو هر سیس په آی پی اډرس اکسس کیږي کنه دا کومک تاسو چاو کو تا نوم ورکو بس ریکوست رااله برو تاسو ډي ان اس سرور ډیر غټ کومک کوي. ګوره تا نوم ورکو چې www.akbar.com یا .akbar.org behind the scene دا ریکوست چاته لاړې ډي ان اس سرور ته. ډي ان اس سرور وکړو دا اکبر ویب سایټ آی پی اډرس شه دی تا ته آی پی اډرس درکو ته نه پوهېږي. دا ارسس په آی پی اډرس اکسس کیږي په نوم نه اکسس کیږي. اوس ته ووایه بغیر د ډي ان اس نه ته د 1.2 بلیون ویب سایټونو ټول آی پی اډرس په زده کولی شي چې دوه نمبر دا داسې کار کوي. برو ته چې کله نمبر ځان سره ثبتې که نه په موبایل کې د موبایل کې نوم ورکې که نه داسې ثبتې هسې ما سره سل دانې ما سره نمبر دي ښه نو که دې 100 نمبر ته نومونه نه وی ما به د خپل کور نمبر د ملګري نمبر ته زنګ وهلی شوې ټول نمبر ما په یاد زده کولی شو. زه چې کله دا نوم اکسس کوم هلته به ولیکم نوم کاکا خان ولی جان ولی مستر خان پلنکې خان غضب مړی کله دا نوم راواوړي زه چې په دې کلیک وکړم اصلا ما ته نوم ښکاري خو بهاینډ د سین څه شی دی اوس پوه شي په ډي ان اس سرور باندې. اوس زه راځم ncpa.cpl ته دلته راځم زه د وای فای په ترو کنیکټ یم ما ته د وای فای ډي ان اس سرور راکړی زما د ډي ان اس سرور د 192.168.12 دلته ما سره لوکل کې دی که د سره څه نه وي بیا زما آی اس پي ته ځي که آی اس پي سره نه وي بیا په دنیا کې ډېر زیات روټ ډومین سرور دي چې روټ د ګوګل چې کوم روټ ډومین سرور دی هغه دی 888 چې شي how many root DNS servers are there څومره دي چې تاسو وګورئ په روټ ډي ان اس سرور کې ټول دنیا ریکارډونه وي په ټول دنیا کې تر اوسه پورې څو دانې دي 14 دانې دي چې تر ټولو مشهوري دغه دی ښه د ګوګل دی د ګوګل چې کوم ډومین دی روټ سرور هغه آی پی اډرس دی 888 چې شي اوس به وګورو کنه what is the IP address for Google root DNS server. Google root DNS server does not have a single IP address. یو IP address نه لري ښه multiple IP address لري. ګوره یو دا دی اته او بل تا خبر صحیح و دوه دانې لري. ګوره نو دغه معنا دا چې د ټول دنیا ریکارډ به د سره پروتي د ډي ان اس ډیر جالب
کنفیګریشن تاسو اوس نور نه پازابو ما ځکه تاسو A+ کې یاستئ کني ما په ډي ان اس باندې ته ویډیوګانې کړي بس ما په یوټیوب چینل کې پتی اته خو صحیح غټه غټه ویډیوګانې نو که بیا ورشي هغه وګورئ صحیح ده په ډي ان اس باندې پوه شوي څه کار کوي او ګوره برو دلته چې تکله تاسو سره ته چې کله انټرنیټ واخلې کنه نو ستا آی اس پی ته ډي ان اس سرور آی پی ایډرس درکې ته اړتیا نشته ته ورخطا شي ته چې کله په ګوګل کې په یو څه زوري کې akbarsite.com bul.com نو دا نوم آی پی ته تل څوک چینجي ته کیسه کې اوس په ډي ان اس سرور پیښ وي بس دا بیلی خبرې دا غټي ایڈوانس موضوع دا غنه وتیر صحیح ده بيخي به کنفیوز کیږي دا به تاسو کله مخ کې لاړې زبر ته بیا دا وایم ورته کېږي بنه اوس ګوره د نمونه پټولې برو زه ته اعظم کنه زه ته اعظم لیکما youtube.com ډایرکټ به کوم سرور ته لاړ شم ډایرکټ به یوټیوب سرور ته لاړ شم خو په نوم خو دی سرور ته څوک نشي تللی کنه دلته شاته څوک شته چې دا یوټیوب به چاته چینج کو زه اوس کوي شم دلته راشم برو زه اوس کوي شم چې سی ام ډي ته راشم چیرته راشم سی ام ډي ته راځي د سی ام ډي نه موږ پین کا وکنه یو سپیسیفیک آی پی ایډرس هم پین کا ورکنه ها پین معنا خو پیږي کنه چې زه کوم چې اپ دې کډاون راځي دا ځل دغه پین کا څنګه مخه خاله یوټیوب په نوم پین کوم پچ شي او دا اتوماتیک څه چې په نوم پین کما اتوماتیک ماته آی پی ایډرس هم راځي دی وخت کې د یوټیوب چې کوم آی پی ګوره یوټیوب ته یو آی پی ایډرس نه لري آسان یوټیوب په دنیا کې ډیر سرور لري څه لري زکه چې یو سرور ډاون شي بل باپی د هر ریجن د لپاره خپل سرور لري زه به سرچ وکم یوټیوب سرورز لوکیشن اکراس د ورلد څومره سرور یې دا به وګورئ صحیح ده یوټیوب سرورز ار لوکیټډ within Google's مختلف ډیر سرور یې خېدي زه به وګورم چې څومره سرور یې خېدي how many servers are here for YouTube thousands of servers سونه په زرګونو سرور دی یوټیوب د لپاره په مختلفو لوکیشنونو کې پرتی دي ښا پوهیږئ ښا نو زه چې کوم یو اکسس کوم شاید د انډیا کې تل پروت وي نو په افغانستان کې خو شکر نشته کوم آی پی ایډرس وته دی وخت اساین دی اصلي آی پی ایډرس دا دی خزر ته یوټیوب ورکم ماته شاته د آی پی ایډرس کار کوي د دې لپاره مختلف ویب سایټونه دي یو ویب سایټ تاسو کله کاروي د دې ویب سایټ نوم دی آی پی ان پوچشه د آی پی ایډرس په حق معلومات درکې زه به د آی پی ایډرس دلته واچوم او وګورم چې دا کوم دا په حال کوم ځای کې د آی پی ایډرس صحیح ده یونایټډ عرب امارات زه کوم سرور اکسس کوم چې اماراتو کې دی ماته ټول نږدې دا آی پی ایډرس ته ګوګل ال ال سی او دا چاته پروت دی یونایټډ عرب امارات الته وس لس بجې او 3 دقیقې دی سنډې ده دوبۍ کې ده مشکل خو باندې ته کوي چې آی پی جو لوکیشن وګورئ دلته ټول لوکیشن معلومیږي دلته به هغه آی پی ایډرس واچوم څنګه مخه ده اته ته ورته چې د ګوګل ډي ان اس سرور دی کنه دا به اخوا کوم مخه شمنه زه دا بل آی پی ایډرس معلوموم چرته پروت دی چرته دوبۍ کې پروت دی کنه راځي یو بل سرور معلوم کوم دا چرته پروت دی صحیح ده خو هم ده پینګ کما زما یو سرور دی نومیږي akbar.edu.af ګوره اکبر ویب سایټ دی د چی د لپاره د ایجوکیشن د لپاره اف سمانه افغانستان دا پینګ کما چې دا آی پی ایډرس راکې څنګه مخه ده پینګ کم ځکه نه کمپیوټر مې سکه یار ping request could not be sent د نوم کې څه مشکل دی ښا زبراشمه دلته به اکبر سرچ کوم اول به نوم صحیح راوړم څنګه مخه ده اکبر د دې نوم دی برو akbar.org څه نومېږي .org شاید دا آی پی ایډرس صحیح روانه خلی یو بل دغه به تاسو نه معلوم چې زه مزم چې تاسو افغانستان معلوم کوم دا ورکه مته معلوم کوم دوبۍ والا دی کنه ونه اوس د سی ویب سایټ سرچ کوم زه تاسو دا معلوموم چې افغانستان کې دا اوس دوبۍ کې کنه اوس قبل راوالم بل راوالم مشکل نشته تاسو اوس ورته وګوره زه پین کما amazon.com آی پی ایډرس دا دی کنه پنځل دا کنه زبر راواخلم
زه به اوس راشم دغه آی پی لوکیشن ته فکر مشته دی ویب سایټ ته دلته به پین کوم څنګه مخوخه ده ګورئ دلته تاسو کوئ شئ څه پین کوي آی پی پین کوي آی اس نمبر په پیژنئ تاسو نه زما اټانومس نمبر سیستم نه پیژنئ تیر شئ دی دا آی پی اډرس به واچوم وګورم چې امازون کوم ځای نه ماته دغه راکړی دی ګوره امازون کوم آی پی اډرس چېرته دی یونایټډ سټیټ واشنگټن کې زه سره هغه ځای نه کنیکټ یم پوه شوئ اوس داسې ویب سایټ غواړم تاسو ته معلوم کړم چې افغانستان کې وي د افغانستان خپل یو ویب سایټ دی همس دې کې زموږ د شاګردانو د محصلینو نمرې جګېږي نوم یې څه دی hems.edu.af څه نوم دی وایي خبرې ولې نه کوئ بینکا hems.edu.af تاسو چې موږ هیکینګ کوو ښه د لیګل هیکینګ دپاره تاسو چې په دې شیانو پوه نه شئ لوکیشن معلوم نه کوئ خاورې به دغه وکئ دا څه دی ګوره زه کوی شم چې همس ته لاړ شم خو د همس شاته اصلي ویب اډرس څه دی 109.0 پوه شوئ دا ویب اډرس به زه سلته واچوم چې دا کوم ځای کې پورې ریلیټډ دی کوم ویب سایټ ته به راشئ آی پی انفو دې ویب سایټ ته به راشئ او دلته به سرچ کړئ رواج دې نه به دا شیان خوا کوم دی کوم ځای کې پروت دی کابل افغانستان کې دا دی ښه فکر مشته دا اس ان نمبر دی ښه اټانومس سیستم نمبر دی دا تاسو نه پیږئ د افغان ټلیکوم اغسته دی د افغانستان لپاره رینج دا دی ها افغانستان کې پروت دی اوس پکې کابل اوس پکې 11 بجې پوه شئ په دې معنی تاسو کولی شئ جیو لوکیشن نور معلومات هم پکې راواخلئ دلته راشئ دا خوا کوي پینګ کوي دلته دا سیس بتري اخوا کوي دا سیس بتري اخوا کوي چرته دی کابل هوا دی اف دی لوګ دا دی اورګنایزیشن دا دی ټایم زون دا دی معلومات مو ترلاسه کړل اوس تاسو دا کوئ شئ برو ګوره تاسو ته چې ما ویل تاسو موږ وی پی ان کارو کنه چې آی پی اډرس چینج شي ویلې موږ نه ځکه د آی پی اډرس ته ستا خلک لوکیشن معلوموي شي ته کوی شئ دلته اوس راشئ کنه سرچ وکړئ برو چې افغانستان دپاره کوم رینجونه ساین دي پبلیک آی پی کې معلومه سرچ کوه public IP version 4 addresses ranges for Afghanistan ګوره 19 ما ته دلته سوای پیټرس را کړی دی اوس 19 فکر مشته 19 پکې راځي 12 دلته وګوره 19 دا رینج د چا لپاره دی او ما ته هغه کس چې آی پی اډرس راغلی د همس د هغې څو همدا و که نه ما ته پته لګېږي چې دا شخص شرطه دی افغانستان کې ناست دی د آی پی اډرس یې راوړم آی پی جیو لوکیشن کې معلوموم دا رینج دی نور رینجونه هم شته ته کولی شي آی پی ګوره یو بل آی پی اډرس دی یو بل برو یو بل ویب سایټ دی نوم یې آی پی ټو لوکیشن ډیټابیس څه شی ما ته یاد پاس کړی دی آی پی ټو لوکیشن ډیټابیس دا دی آی پی ټو لوکیشن ډیټابیس دکې ته صرف ساحه سرچ کړه ما پکې څه سرچ کړو افغانستان د آی پی اډرس ټول رینج ته راواغسته چې دا د آی پی اډرس دی برو فکر مشته دکې ګوره 19 هم راشي 103 رینج په افغانستان کې دی 114 رینج 115 رینج 119 رینج 21 ودیش 19 رینج هم پکې دی دغه سی ویب سایټونه به تاسو کومه کړل ډي ان اس مو پیژندو په ډي ان اس کې خو نورې اضافي خبرونه کوم بیخ دی راشین کو ډي ان اس دا کار کوي آی پی اډرس چشته چینجای تاسو ډي ان اس ته ضرورت لرئ کنه په دنیا کې غټ ډي ان اس سرور شته که ته چوټا موټا نیټورک دی او ډي ان اس نه دی مګدا د ډي ان اس سرور په کار پېښ وای څه کار کوي نو که تاسو دلته یو ډیټابیس د سې سرور ته ضرورت لري چې نوم آی پی ته واړی دلته کې دی کې نه لري دنیا کې خاصم شاغي ته صحیح ده مشکل هو نه په ډي ان اس په څومره ژورې خبرې وکړي اوس په دې پسې به راشم په ډي ان اس کې یو څو ریکارډ برو یو څو ریکارډ ای ریکارډ پکې وچ شوی ای ریکارډ معنی دا چې دا آی پی ورژن تاسو کله ام سی سی ته لاړئ بیا په دې خبر تاسو پېښئ که آی پی ورژن 4 د پاره ریکارډ ساتئ هغه به ای وي که آی پی ورژن 6 د پاره ساتئ هغه به ټریپل ای وي ام ایکس معنی دا د میل سرور د پاره دی او ټی ایکس ټي معنی دا سره پاره دی مشکل خو نه او به ډي ان اس سرور په 2 پورت نمبر باندې کار کوي په څو
پورت نمبر دی څو پورت نمبر دی 350 هم ټي سي پي کاروي او هم یو ډي پي کاروي. نن د پاره به دومره بس سبا نه وی ډي سي پي کارو ځکه ما کې مشي منه تاسو کې مشي منه.